نو ځکه حدیث کې راځي د الله تعالی نبی فرمایي کله چې یو سړی مړ شي او دله د فرشتې د عذاب راشي په قبر کې نو چې کله دله عذاب ورکوي او فرشتې راځي فیجیء عن رأسه د سر طرف ولا فرشته راځي د عذاب له ورکوي نو فتمنعه القرآن قرآن وتوي چې بس عذاب به نه ورکوي په دې ژبه به د تلاوت کو او چې کله دله فرشتې د عذاب راځي د لاسونو طرف نه نو فتمنعه صدقه وتوي خبردار ودرېږه په دې لاسونو به د زکات ورکو په دې لاسونو به د صدقه کوله په دې لاسونو به د یتیمانو او غریبانو سره مدد کوو فرشتو ته وایي ودرېږئ او چې کله دې عذاب له راځي د فرشتې عن رجلیه د پښو طرفه نو څوک یې منع کي فتمنعه المشي الى المساجد دی به چې په دې پښو باندې جومات ته ځو قدمونه چې دي الله بوله جسم ورکي الله بوله طاقت ورکي خبردار ودرېږئ دې مړي ته به څه نه وایي ولې وایي دې به دې مړی دا مړی چې دی دا به په دې خپو باندې چېرته تلو جومات ته به تلو